15 کاله وروسته د یو کلي دوه کورنۍ یو بل ته غاړې غاړې شوې. د خوست ولایت تڼۍ ولسوالۍ په نریزي پاس کلي کې د امنیتي مسؤلینو د سیمې د مشرانو او سپینګیرو په هڅو سره دوه کورنۍ چې له تیرو 15 کلونو راهیسې دښمني درلوده او د دواړو لورو څخه یو کس خپل ژوند له لاسه ورکړی و، د روغې جوړې له لارې یو بل ته د مینې غېږې ورکړې او یا د دښمنۍ ته یې د پای ټکی کېښود. د سیمې مشرانو په خپلو خبرو کې له امنیتي مسؤلینو او حکومتي چارواکو مننه وکړه چې د خلکو ستونزو حل کولو او د دوی ترمنځ د داسې دښمنیو ختمولو لپاره ځانګړی وخت ورکړی. قومي مشرانو له خلکو هم وغوښتل چې بدي ښې پایلې نه لري او باید ترې تیر شو. د یاد ولایت امنیه قمندان حافظ عبدالرشید عمري وویل چې د حکومت دا مسؤلیت ده ترڅو د خلکو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي او دوی به تل هڅه کوي چې د خلکو ترمنځ د قومي مشرانو په همکارۍ سره داسې بدبخته ستونزې حل او فصل کړي. حافظ عبدالرشید عمري همدارنګه له خلکو هم وغوښتل چې داسې ستونزې د انتقام په اخیستلو سره هیڅ کله نه ختمیږي، نو د حکومتي چارواکو او قومي مشرانو په همکارۍ سره یې پای ته ورسوي او د مینې په فضا کې ژوند ترسره کړئ. امنیتي ځواکونه هیڅ چاته د اجازه نه ورکوي چې دوی رجک شي او خپل انتقام واخلي. که څوک غواړي زموږ دروازې خلاصې دي، محاکمو ته راتلی شي، خپل عریضې کړی شي. که دوی غواړي د هغې د لارې هم مقصد خپل مشکل حل کولی شي، خپلې دعوې د دوی انشاءالله حل کېدلی شي او د قومي سپینګیرو د لارې د مصلحینو د لارې لکه نن چې کومه شخړه واره شوې ده. بل لور بیا د دواړو کورنیو مشرانو امیر تاج علي خان او سخي مرجان له حکومتي مشرانو خوښي څرګنده کړه او همدارنګه له خلکو هم وغوښتل چې بدي هیڅ کله ښه نتیجه نه لري، باید چې یو بل سره د مینې په فضا کې د ورورۍ غوندې ژوند ترسره کړو. ستونزه خو دغه دی چې یو د مشکل چې جوړ شي، یو د خینه طرف ته تکلیف وي، مشکل وي، دویمه دغه مشکل ده چې خپل د پردي مشکل دغه دی چې هغه ته چې وردري مې پښتنه به کې دغه مشکل زیوتی، بل د خلخونی طرف ته مشکل زیوتی، دغه نه خو په ول طرف کې هغه نشته کې دغه کې ګاټه نشته کې چې څیک وی چې دغه نه به مثال بعد ورزنه ز ګاټه وخلم. هغه بدای داس شاید دی چې خدای دې چاته نه ورچوي، مو خدای پاک داسې سره جوړ کړي چې کاورینه چې سره باد شي، داسې کیسه وه او بیا چې خدای جوړه کړه بیا په مداوره مشکل وي، بدي د څیک نه کو نه د خوښوي. د یادونې ده چې سموده وړاندې د دغې ولسوالۍ په خندکي سیمه کې دې ته ورته د 3 کورنیو ترمنځ څه د پاسه 40 کلنه دښمني چې ترمنځ یې دواړو خواو ته 3 کسان وژل شوي ول او 6 نور ټپیان ول. د سترې جهادي کورنۍ د یو تن مشر الحاج محمد ابراهیم حقانی د قومي مشرانو او سپینګیرو په هڅو سره حل او فصل شوی و. همدارنګه د خوست ولایت قمندانۍ مسؤلینو او قومي مشرانو ولسونو ته ډاډ ورکړ چې په دې برخه کې به نه ستړي کېدونکي هلې ځلې وکړي.